السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ جوړ وایم. دوستانو موږ څنګه کولی شو چې په همدا د ډیسک یا د میز ولا کوم نشان ده په دې کې موږ دا چې کوم نشان ده یا دا کوم پیل ده په دې پیل کې موږ څنګه تغیرات راولو چې د مخ ته دې کې خپل نوم ولیکو یا په د کمپیوټر کې خپل نوم ولیکو یا د میز ته کلر بدل کو یا د کمرې کلر بدل کو. موږ څنګه کولی شو د هغې لپاره ګوره موږ دا فایل ډاونلوډ کوو. دا فایل دې ډاونلوډ شي. نو دغه د ملګرو فایل ډاونلوډ شو. د 8 MB PLP فایل ده. دا چې کله ډاونلوډ شو دا اوس هلته ټیلیګرام فولډر ته ځي. اوس موږ غواړو چې دا موږ ډاونلوډ فولډر ته ځو چې هلته موږ ته په همدغه نوم ظاهر شي. نو دلته د 3 ټکي دي، دا ووهئ. دلته سیو ټو ډاونلوډ لیکلی دا دا چې کله تاسو ویل اوس موږ ځو بېرته ایکسلاب ته. ایکسلاب ته چې موږ لاړو دلته ګوره موږ اول لنې صفحه دا راځي. دلته لاندې دغه ځای کې زما ډیزاینونه لیکلي دي، دا به موږ ووهو. دلته موږ ته PLP فایلونه راځي. که دا نه وي دلته موږ د 3 ټکي ووایو. دلته مخکې خپل ثبت شوي ډیزاینونه دا ووایه، دغه لیاره هم راځي. نو دا دواړه طریقې د دغه راوستلو دي. له هغې نه بعد به موږ دلته PLP ووایو او PLP مو چې وویلو دلته به موږ راشو ډاونلوډ ته. دا ګوره اوس په ډاونلوډ فولډر کې خپل ده او ګوره ډاونلوډ د ډاونلوډ فولډر ده. که بیا تاسو ټیلیګرام کې ګورئ لاړ به شئ کته دلته دا ټیلیګرام فولډر ده. نو ټیلیګرام فولډر کې وي او که هلته ما چې کومه طریقه ته وښله سیو ټو ډاونلوډ مو وهلو نو بیا به ډاونلوډ فولډر کې وي. او د ځینو شیانو لینک به انشاءالله هلته زمونږ په ټیلیګرام چینل کې هم وي. ډیسک دغه ده، دا ګوره ډیسک ډیزاین بای حماد. دا زه اوس اوکې کوم چې اوکې مو کو خلاص یې کړئ او اضافه یې کړئ. دا به ووهئ. نو دې نه به ووځئ. دا ډیزاین راغلو. دا چې ما کوم ډیزاین کړی دا هغه ډیزاین خو دلته راغللو. نو اوس به تاسو دې کې ایډیټ څنګه کوئ. لومړی به دا پس دغه د لیر کوم نشان چې دا به ووهئ. ګوره دې کې ډېر شیان دي. دا به تاسو اول دا شی ګورئ چې دې کې دا ګوره دا پر اوس زه غواړم چې په دا کمپیوټر کې لیکل بدل کړم. دا ګوره تاسو بند کړئ نو تاسو ته پته لګېږي چې دا کمپیوټر والا لیر ده. نو دا به سلیکټ کړئ. ګوره همدغه ځای به ووایئ چې دا لاندې شنه لیکه راغله. ښه دلته به دغه ووهئ د سکرین نشان او دلته به تاسو بیا راشئ عکس داخلول یا ټکسچر فایل ته. دا به تاسو ووهئ. دا چې کله تاسو وویلو دلته به تاسو بل فایل ورته راواخلئ. زه د مثال په طور بل یو شی ورته رااخلم. دا ورته رااخلم. سلیکټ اوکې اوکې. نو ودلته په کمپیوټر کې هلته موږ ته هغه شی ښکاره شو. دا ووهه. نو دې طریقه شو. ګوره موږ هېڅ شته نوره ضرورت نه لرو. تاسو خپله سیټینګ پکې کولی شئ. دا ګوره دا ختمه شو او زه اوس بېرته یو بل شی به پکې واچوو. شهادت
ها دا د شهادت ولا تصویر ته ګوره دا کې چولی شو نو موږ مختلف کارونه پکې کولی شو. ها دا خو وشو. اوس موږ راځو د لاندې د دغه ځای کوم مخته چې ایچ ام ډي ګرافیک لیکلی دي چې دغه ځای تصویر بدلوو نو دا وګوره تاسو مخته راځئ یو به داسې بندوئ چې کله دا بند شو همدا به سلیکټ کړئ یا به کلپ نه خلاص کړئ دلته به ټیکسچر ته راشئ ټیکسچر کې دلته تاسو تصویر ورته بدلولی شئ. زه غواړم چې دا تصویر په همدغه ځای ولګوم خیر یو څه اندازه یې داسې برابر کړئ ځکه اوږده نو دغه طریقه ده ډېر په اسانه طریقې سره کېږي. که تاسو چېرته وغواړئ چې د میز یا د کمرې د ګوره د اوس مکمل PNG ته واوښتو که وغواړئ چې چوکۍ ورته چینج کړئ چوکۍ هم ورته چینج کولی شئ. ګوره چوکۍ هم ورکه شوه او دا ټول فایل ما خپله جوړ کړی ده. ګوره زه اوس غواړم اوس که ته وغواړې چې د کمپیوټر په کومه تخته ایښی د دغې تختې رنګ چینج کړې راشه دلته رنګونه یا چې هر څه شی وي نو د هغې لرې نه ته رنګ ورته چینج کولی شې او همدا شی ګوره اوس دې ته ما خو دغه لګولی ده او زه اوس غواړم چې یو بل ورته ولګوم پلویټ نشان ورته ولګوم. مثال په طور زه دا ورته لګوم نو څنګه چې تاسو ته خوند درکوي هماغه شان تاسو جوړولی شئ د خپلې خوښې. نو دا د PLP فایل د استعمال طریقه ده چې PLP فایل موږ په دغه طریقې سره استعمالولی شو او په دا طریقه موږ ترنه ګټه اخیستلی شو. نو ګوره په یو کلیک سره عیني لکه د کمپیوټر مکف همدا شی فایل جوړیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. زموږ سره په ټیلیګرام چینل کې هم ګډون وکړئ. لینک به انشاءالله په لاندې ډسکرپشن کې موجود وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.